برنامه از محصولات تنی. دلوی او بخون که خدای پنامه. محترم و اوریدونکو السلام علیکم. مجیب خلوتگر او آمنه بابک یو ځل بیا ستاسو په خدمت کیو. بله شنونده های عزیز، ما هم با تقدیم سلامتی شما را از خداوند میخوایم و پیش از اینکه نشر گزارشات شروع بکنیم با چند خبر عمده از ضیا بومیا توجه کنین. د بدخشان ولایت د شپږو ولسوالیو سرکونه د هغه ولایت مرکز فیض آباد سره بند شول. له دغه ولایت نه پر رسیدلو خبرونو کې راغلي چې د کوچي سیند ته د یوې خاورینې غونډۍ د ښویېدو له امله نوموړې لارې په بشپړه توګه تړل شوي دي. د نوموړي ولایت مرستیال شمس الرحمن شمس ویلي د دغو لارو خلاصون په بدخشان کې د میشته نهادونو او ګاونډیو ولایتونو له توان څخه لوړ کار دی. د په مرکزی دولت غږ کړی چې ژر تر ژره د دې ستونزې په حل کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د رسمي 2 ورځني سفر په موخه پلازمینه تهران ته ورسید. اټکل کېږي نوموړی به په تهران کې له خپل ایرانی سیال سید محمد خاتمی سره تر کتنې او خبرو وروسته په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د اسلام قلعه هرات د لویې لارې د پرانیستنې په موخه جوړه شوې ده. خبر زیاتوي چې کرزی به د هغې بشپړې شوې پروژې پرانیستنه هم وکړي چې له ایران څخه د افغانستان د هرات ښار ته برېښنا رالیږدوي. پاکستان د افغانستان د الوتکو چې په هغه هیواد کې دي د بیرته رالیږدولو په وړاندیز غور کوي. د پاکستان د مقاماتو په وینا دا مهال 22 پرونده افغاني الوتکې په هغه هیواد کې ولاړې دي. د دې مقام په قول په نوموړي شمیر الوتکو کې 6 شورلکې یا هلیکوپټر، 8 پرونده جنگي جیټ، 4 پرونده میګ 21 او 4 پرونده سو 22 الوتکې شامل دي. د یادولو وړ ده چې نوموړي الوتکې د بابر کارمل او ډاکټر نجیب الله د حکومتونو پر مهال د افغاني پیلوټانو لخوا پاکستان ته تښتول شوې وي. د اسلامي پوځ تر نامه لاندې یوې ډلې په عراق کې ویلي د خپلو حملو کچه به د انتخاباتو پر مهال لوړه بوزي. د ایرانی اسنا خبري اژانس په حواله نوموړي ډلې په یو انټرنیټي سایت کې د اطلاعیې په خپرولو سره له خپلو ټولو اړوندو کسانو غوښتي ترڅو په عراق کې د یکشنبې په ورځ د ترسره کیدونکو ټول ټاکنو پر مهال د خپلو غلچکي بریدونو او سړي تښتونکو عملیاتو کچه تر پخوا لوړه بوزي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي مقاماتو د 11 پولیسانو چې د غزمې په حال کې و د وژل کېدو خبر هم ورکړی ده. محترم اوریدونکو یو ځل بیا نیکی هیلې په نننۍ خپرونه کې مو دغه مطالب ته ځای ورکړی. برگشت حجاج از عربستان سعودی باز هم به تعویق افتاد. د کابل د امنیه قماندانی وایي چې امنیتی وضع د منلو وړ ده. با گفته مسئولین شفاخانه انتونی ابن سینا، این شفاخانه شاید به روزگار شفاخانه فروریخته جمهوریت دچار شود. د ځوانانو ونډه د پارلماني په ټولټاکنو کې د یو سیمینار په ترڅ کې وڅېړل شوه. سازمان غذایی جهان WFP حدود 1400 تن خرما را برای فامیل‌های مستحق در افغانستان توزیع می‌کند. د هلمند په ولایت کې د یو برید په ترڅ کې 3 پولیسه ټپیان او یا مړه شول. کار اعمار یک پل هوایی در هرات معطل شد. یو فرانسوي موسسه چمتو شوې ده چې د هغه بازګرانو پیسې ورکړي کومې چې د قندوز د سپینسر شرکت باندې مالوچ خرڅ کړي وو. و در اخیر برنامه نیروهای بین المللی حافظ صلح آیسف میگویند تامین انتخابات پارلمانی مشکلتر از انتخابات ریاست جمهوری است. محترم اوریدونکو یو ځل بیا نیکی هیلې مجیب خلوتگر او آمنه بابک چمتویی چې تاسو ته د نن ورځې راټول شوی مطالب وړاندې کړو. بله شنونده‌های عزیز، خدا کنه که با هوای سرد و با دلهای گرم برنامه خودتان یا با خبر گوش بگیرین. و اولین مطلب برنامه ما مسئله به تعویق افتادن آمدن حجاج از کشور عربستان سعودی است. اوکی، او داسې ټاکل شوی و چې د سه شنبه په ورځ هغه حاجیان چې عربستان سعودي ته د حج لپاره تللی وو باید بیرته کابل ته راشي چې بله شنونده‌های عزیز حتما در جریان هستند که حدود 30,000 از هموطنان ما به خاطر ادای فریضه حج عازم
عربستان سعودی شده بودند و ما در برنامه گذشته داشتیم که قرار است روز سه شنبه اینا دوباره بیاین به کابل. البته ایره از زبان وزیر حج و اوقاف. و روز سه شنبه خونه شد، روز چهارشنبه میگه به خاطر مشکل هوا بوده یا هر چی بوده آمدنشان به تعویق افتاده. او په دې هکله سمیع احمدی هم سوالو تلری چې د محترم اوریدونکو سبا په ګډه ورته غوښ شو. بازگشت حجاج از عربستان سعودی برای بار دیگر به تأخیر افتاد. قرار بود که اولین پرواز حجاج روز سه‌شنبه به کابل آغاز گردد، ولی به روز چهارشنبه به تعویق افتاد. به همین گونه تا بعد از ظهر روز چهارشنبه هم هیچ یک از حجاج به کابل نرسیدند. کسانی که منتظر نزدیکان و اقاربشان در نزدیکی میدان هوایی کابل از دو روز بدین سو هستند چنین میگویند: دیروز سه شنبه، امروز چهارشنبه، شب باز اعلان کردن که 2 طیاره 500 اجامه نامدن. ما د خنک بر رضا منتظر هستیم. مونږ د اجان د پار راغلی او پرونه مونږ اعلان کړو، مونږ پرون راغلو او بیخي ساړی دلته او مونږ نور انتظار د لاسه نور نه پیسې سره او گاډیم گل پوش کړی دی ولاړ دی. اعلان اولی روز دوشنبه کده بود، به روز سه شنبه، او اعلان دومی را که کده روز سه شنبه شو به روز چهارشنبه کده. برای ما کدام نتیجه نداره. پرون راغلی استو او نن دوه ورځ ده او کله راته وای 2 بجې راځي، کله راته وای 10 بجې راځي، کله راته وای چې بیخي نه راځي. او دا حکومت مونږ باندې رشخان وهي چې رشخان وهي او باید بیا دا خلک اخوادی خانش کی کنه راجام باید راشي. با این حال مایلت تأخیر حجاج را به کابل از معین تکنیکی وزارت هوانوردی و ترانسپورت انجینیر راز محمد دلیلی پرسیدیم. طوری که برای ما نماینده ما اطلاع داد که تا هنوز هم حاجا نتانسته که برسانه به طیارات و طیارات هم تا هنوز هم در عربستان سعودی است. ما کوشش میکنیم که همین پروازهای ما منظم شود، ولی بیرون هم که فعلا شدیداً برف میباره و متوجه برف که شدم آپریشن میدان هوایی کابل تلفن کردم، برشان گفتم که اگر طیاره در میتور حالت پرواز میکنه طیاره نشست بکنه در راس الخیمه امارات متحده عربی. خامنه جان، قسمی که شنیدیم معین وزارت ترانسپورت گفته که اگر وضعیت هوا به می شکل در کابل باشه طیارهایی هم که از عربستان سعودی پرواز کرده اونا را دوباره مخابره میکنن که برگردن و در کدام منطقه عربستان که نام گرفت اونجا بشینن، به خاطر که شاید طیاره در این حالت در کابل نشست کردن نتانه. و مسئله امنیتی است مثل که دیگه بخش برنامه ما متور است. اوکی، داسې ویل کیږي چې د کابل امنیتي وضع د منلو وړ ده. البته ای در حال است که ولایت کابل یا به صورت مشخص والی کابل کدام انتقاد کرده بود سر مسائل امنیتی در کابل متور است. اوکی، دا داسې ویلی و چې ګواکې په کابل کې امنیتي وضع ښه نه ده. و قماندانی امنیه میگه که با توجه به این جنگ و گپا وضعیت امنیتی قابل قبول است. چې دا موضوع زموږ همکار داود شاه مل برای ما څېړلې ده. وروسته له هغه څخه چې د کابل د ولایت مقام د امنیتي وضعیت په هکله نیوکې وکړې، د کابل د امنیه قماندان روان حالت له امنیتي لحاظه ښه بللی دی. ډګر جنرال باباجان د کابل د امنیه قماندان وایي چې وروسته له 10 کلنې جګړې څخه دغه حالت د قناعت وړ دی. در مورد وضع امنیتی ما انتقادات مسئولین را میپذیریم. تا جایی که با قماندانی امنیه شهر کابل ارتباط دارد ما پلان امنیتی خود روی دست گرفتیم. در یک کشوری که بیش از 2.5 دهه جنگ بوده باشه وضع امنیتی دوباره آوردنش مشکلی وجود دارد. در جریان مدتی که ما مصروف خدمت هستم ما در جهت وضع امنیتی کارهای مهمی را روی دست گرفتیم و وضع امنیتی روز به روز خوبتر شده میره. تعداد زیادی از مجرمین حرفه‌ای که همیشه باعث آزار اذیت میشد اونا تسکیر شدین و وضع امنیتی الحمدلله روز به روز خوبتر شده میره. د باباجان په وینا د گاونډیو هیوادونو څخه د تجارانو په واسطه هیواد ته نظامی لباسونه راوړل کیږي چې دا هم په جرمونو کې رول لري او نظامی لباسونه باید د دولت په انحصار کې وي. دا چې د کابل د امنیتي وضعیت د ښه والي په هکله د امنیه قماندانۍ څه تدابیر لري په دې هکله باباجان زیاته کړه. وضع امنیتی را ما از قبل پلان‌های امنیتی خود در نظر گرفتیم. وسایطی که شیشه‌های سیاه بودن که باعث جرایم می‌شدن ما در حدود 2000 فیلمش پاک کردیم. وسایطی که پلیت نداشتن کار ما هم با وسایط شخصی و هم تاکسی جریان داره که اینا پلیت نصب کنن تا از جرم و جرایم جلوگیری صورت بگیره. و در چهارراهی‌ها در نقاط کلیدی در نقاط کمربندی ما وظایف خود داریم و خواهش ما این است که مردم هم همکاری با ما بکنن. د یادونې وړ ده چې د کابل د
ولایت والی سید حسین انوری د ایصاف یا ثلاثاتو ځواکونو د استازو سره د یوې ناستې په ترڅ کې د کابل د امنیتي وضع په هکله د کابل د امنیه په قومندانۍ نیوکې درلودې. ښه مجیب جانه، په دې هیله چې بیا څوک شکایت ونه کړي چې امنیتي وضع ګواکې ښه نه ده را بشو. بله امیدی باشه که وضعیت امنیتی از این هم کده خوب شوه. حالا کجا بریم؟ اوس بیا بله ستونزه. باز چی گپ است؟ هغه د روغتون ستونزه ده. تعدادی از مسئولان شفاخانه انتونی ابن سینا که در نزدیک دیوانان کابل واقع است ادعا میکنند که شفاخانه بازسازی شده از طرف کدام مؤسسه، ولی اون مؤسسه درست جور نکده. امین نفرا میگن شفاخانه رو درست جور نکده این مؤسسه و امکان داره که مثل شفاخانه جمهوریت یا هم چپه شوه. اوکی، دوی د دې نه ډاریږي چې ګواکې دا شفاخانه چپه نشي او په همدې خاطر یو زیات شمیر ناروغان هم له دې شفاخانې څخه تللي دي. خب با امید از اینکه دیگه نه شفاخانه چپه شوه و نه مریضا بکریزن. از سمیع سهیم گپا میشنویم. کارکنان شفاخانه انتونی در این اواخر از شکست و ریخت‌هایی که در تعمیر شفاخانه مذکور رونما گردیده است شکایت و تشویش دارند. ما این موضوع را با معاون شفاخانه انتونی الحاج دکتر مراد مموزی در میان گذاشتیم. وی در مورد گفت تقریبا 2 سال قبل مانده جی تی زد که به نام هوتس آمدن اینجا گفت که ما این شفاخانه را ترمیم میکنیم. گفتیم تعمیر بسیار سابقه است، اگر شما میخواین که برای ما یک شفاخانه نو به عوض ازی بسازین خوبتر است. گفتن که پیسه زیاد مصرف میشه، ما فعلا این شفاخانه را براتون ترمیم میکنیم. بالاخره ترمیمی که صورت گرفت مورد قناعت ما نبوده و تا فعلا هم خراب است که حتی امروز درزهایی که در دیوار میبینیم میشن با جزوترین زلزله سبب سقوط تعمیر گردد. عالیه نرس بخش زنانه این شفاخانه در مورد این که چه تدابیری در این مورد گرفته شده است میگوید فعلا خب ما تدابیری که گرفتیم از طرف وزارت بر ما مکتوب آمد که باید از اینجا و همه چیزا رو مریضا رو و خود ما انتقال کنیم به تعمیر دیگه که ما فعلا چون سر عید شد و عید آمد ما به این طرف تعمیر آمدیم و یک اتاق از دکتر صبح مردانه را تخلیه کردیم و مریضای خود به اونجا بردیم. ما فکر میکنیم که باید بکلی تعمیر بکلی تخلیه شود. باید از اینجا بخی کوچ کنیم و بریم یا به تعمیر دیگه یا کدام جای دیگه. یک تن از مریضان داخل بستر این شفاخانه در مورد این موضوع چنین ابراز نظر کرد. ما مربوط شفاخانه جمهوریت هستم، مریضی قلبی دارم. از نگاه انجینری خب ما چیزی گفتن نمیتونیم. شفاخانه هر چیز زودتر ترمیم بکنن و در تلاش از هیر هم خبر داریم که کدام تعمیر کرایی را برای مریضا بگیرن. قابل تذکر است که شفاخانه جمهوریت که در جوار این شفاخانه قرار داشت چندی قبل از اثر بی‌توجهی انجینران چینایی فرو ریخته و باعث کشته شدن یک تعداد از کارگران افغان گردید. همونطور که آمنه جان گفتی مثل که کدام درزاد می شفاخانه پیدا شده و دکترایش هم اونا ترسیدن و میگن که مبادا چپه شوه و گزارش سمیع صحیح هم در این مورد شنیدیم. با امید از این که مسئولین در زمینه توجه بکنن و کدام خبر جوان داری. اوکی، ځوانان را غونډ شوي دي او یو سیمینار جوړ کړی در مورد نقش جوانان در انتخابات پارلمانی. اوکی، چې دوی څه رقم کولای شي په راتلونکو د پارلماني ټولټاکنو کې ونډه واخلي. په دې هکله دوی یو سیمینار هم جوړ کړی و. بله و همکار جوان ما زرغون روشان هم اونجا رفته بود. مجیب جان، په دې سیمینار کې نه یوازې د ځوانانو د ونډې په هکله بلکې د مطبوعاتو په هکله هم په دې سیمینار کې خبرې شوې وې چې دوی هم خپله ونډه باید په ټولټاکنو کې ترسره کړي. بله و حالا میگن WFP برای مردم خرما توزیع میکنه که تو گزارش بگو که هم خرما شوا و هم ثواب. اوکی، د WFP غواړي چې د مکتب ماشومانو ته او هغه زموږ هیوادوال چې په نري رنځ باندې اخته دي او بې ځایه شوو خلکو ته خرما توزیع کی. بله، همچنان برای مناطقی که در زمستان اونجا رفتنش مشکل است، مردمش نمیتونه که بیایه و بره بر بازارها رفت آمد بکنه و سودا بخره، بر از اونو هم خرما میتن. چې دا ټول خبرې به موږ ته امین دانش میگه. کشور عربستان سعودی مقدار 1430 تن خرما را از طریق سازمان غذایی جهان یا WFP به افغانستان کمک کرد. این مطلب را مسئول بخش عامه سازمان غذایی جهان یا WFP در کابل مارتین روست اظهار داشته می‌افزاید. Saudi Arabia is a good and long time donor of WFP, also WFP Afghanistan. Over the last years کشور سعودی یکی از تمویل کنندگان WFP است که از مدت‌ها با WFP کمک می‌کند. سال گذشته کشور عربستان سعودی با WFP کمک 1430 متریک تن خرما را کرده که پروگرامش
کلوز از این طریق تطبیق شود و کمک اخیرش که بیشتر از $1 میلیون است اخیراً به دسترس WFP قرار گرفته است. برای اطفال کمک صورت گرفت، برای افراد بی‌جوشدی داخلی، افراد مستحق دیگر داخل شهر و در اکثر ساعات دیگر، خصوصا برای مریضای توبرکلوز یا و مادرایی که شیرده هستند برای اونها کمک صورت گرفته است. با گفته مارتین روست، سازمان غذایی جهان یا WFP پروگرام‌های زمستانی را نیز در نظر دارد تا در مناطقی که راه‌های صعب العبور دارند به باشندگان آن مواد غذایی توزیع نماید. Well, basically in all parts. Now we have nearly finished preparations for winter. یک بخشی از فعالیت WFP است که یک پروگرام زمستانی را جور میکنن. قرار ارقام مایی که جریان داره نشان میده که 90% از این کار تکمیل شده. مثلا در بدخشان و دواخان، در جایی که در زمستان برفباری شدید صورت میگیره و راهها مسدود میشه و مردم نمیتونن که از خانه خود بیرون برای و از بازار یا از مارکت برای خود غذا تهیه کنن یا بگیرن. اینی پلان است که WFP انجام داده و همو افراد برشان کمک غذایی صورت بگیره که اونها قادر باشن که در ایامی که راهها مسدود می باشن غذای کافی داشته باشن. مارتین روست میگوید برای هر شاگرد مکتب به مقدار 1.5 کیلوگرم و برای هر فامیل 8 کیلوگرم خرما فقط برای یک بار توزیع می شود. شنونده های عزیز، شما به برنامه با خبر گوش میتین و آمنه جان بگو که سفر داریم یا حضر؟ سفر لرو او هغه هم د هلمند ولایت ته چې ویل کېږي د هلمند په ولایت کې د یوه پوځي برید پترس کې یو پولیس مړ او دوه نور ټپیان شول. بله، ما در برنامه گذشته خبری مسئله را داشتیم. حال گزارش میشه که از نورالله نوری بشنویم. د قندهار له ولایت څخه د هلمند والی مولا شیر محمد اخونزاده وویل تیر ورځ د هلمند ولایت د موساکله ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو د غزمې پر یو موټر باندې د طالبانو لخوا برید وشو چې یو تن پولیس مړ، دوه ټپیان او همداراز دوه تنه برید کوونکي ټپیان شو چې وروسته یو مړ شو. پرون په موساکله کې شین 6 بجې چې د پولیسو موټر تللی غزما امنیتي نیولې و. د دوه طالبان یا ټوریستان وسناست او زموږ عسکر باندې ټکان کړی و چې په هغه کې دوه درې نفر عسکر ټکان شوي چې په هغو کې یو مخصن خپل روح د لاسه ورکړي شهید شو او هغه دوه طالبان ټکان شوي و چې هغه یو طالب ډېر سخت ټپي و. د محمدالله په نوم یې محمدالله و او هغه ناوخته مړ شو. هغه یو تحقیق لاندې او دغه تخمون تحقیق کړی دی او د تم تحقیق روان دی. مولا شیر محمد اخونزاده وژل شوی مولا امیر محمد او بل ملګری یې د شک وتلی طالبان بولی او وای چې څو ځله یې د موساکله په ولسوالۍ کې د تورته بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د موساکله ولسوالۍ ته نږدې د واشیر په سیمه کې هم 6 تنه دولتي سرتیري د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي وو او وروسته یې وژلي وو. نورالله نوري، هلمند. سلام وطندار. محترم اوریدونکو، تاسو د با خبر خبرونه ته غوږ یاست و هرات ته بولار شو که اوجا میگن کار یک آهن با پل متوقف شده. اما تو ما شنیدم. نه مجیب جانه داسه بنوی چی رقم است؟ خیلی کار پل در آهن متوقف شده. نه سم نده. حتما کار پلای آهنی که قرار بود اعمار شوه متوقف شد. او هغه هوایی پل چې په هرات کې جوړیده د هغه کار متوقف شد. من این آهن هم از کجا کرده بودم. به هر صورت کار پل هوایی هرات معطل شده که اجمل خالقیار علت معطلیش از ولایت هرات بر ما میگه. کار ساخت پل هوایی در ولایت هرات به تعویق افتاد. اعمار این پل پس از آن به تعویق افتاد که وزیر آب و برق اسماعیل خان ساخت چنین پلی را غیر اسلامی خواند. وی که در جمع از نمازگزاران در مسجد خرقه مبارکه سخنرانی میکرد، علاوه نمود که اعمار این پل با کف زدن آغاز و با تکبیر الله اکبر تخریب خواهد شد. تا حال هیچ گونه عکس‌العمل یا پاسخ رسمی از طرف مقامات و همچنین رئیس شرکت بشری داده نشده است. قابل یادآوری است که ساخت این پل یک ماه قبل توسط یک نهاد خصوصی به نام شرکت بشری و به سرمایه شخصی عبدالظاهر رئیس این شرکت جهت سهولت و رفت آمد عابرین و وسایط نقلیه آغاز گردیده بود. اجمل خالقیار، هرات. سلام وطندار. آمنه جان، من یک گپ نفهمیدم. این پل خب یه دعوا جور میشه. پل هوایی و پل زمینی خیلی چی فرق داره؟
یا هغه پلونه دي چې د دریا یا د سیندو په سر جوړیږي او دا پل بیخي د ځمکې نه پورته دی. خو همو که پل سر دریا هم است همو هم از زمین بلند است. نه هغه نو د سیند نه پورته ده. خب صحیح است. بخیال دریا در زمین نمی باشه، در هوا می باشه، من نمیفهمم. و حالا بریم به طرف ولایت کندوز که کدام مؤسسه پیدا شده از کسایی را که پنبه یا پختهشان بالای مؤسسه اسپینزر فروخته بودن و پیسهش نگرفته بودن. حالی مؤسسه میگه ما پیسهش میتونم. یادت خو است که یک گزارش در این مورد داشتیم. اوکی او داسې یو رپورت مو هم درلود چې دغه بازګرانو لاریون کړی وو او دوی ویل چې د سپینزر شرکت موږ ته پیسې نه راکوي. و حالا چی داریم؟ او اوس رحمت الله هم نوا په دې هکله د قندوز له ولایت څخه نور معلومات راکوي. د دیګرسپراما یو فرانسوي مؤسسه دې ته چمتو شوې چې د هغو بزګرانو پیسې ورکړي کوم چې د کندوز په سپینزر شرکت باندې پنبه خرڅه کړې وه. د سپینزر د تصدی رئیس جبار خیل زازی سلام وطندار ته په دې هکله وویل یک مؤسسه به نام مؤسسه دیگریس که اونا 16 میلیون یورو را که 10 میلیون از این کمک‌های بلایواز است. اونا با جین و پرس بلخ و ریاست تصدی اسپینزر کمک‌های بلایواز دارن. اونا حاضر هستن که همین پولی قرض جهخانه‌ای که ما فعلا قرضدار هستیم اونا همین پول بپردازن و امکان داره که در نزدیکای بسیار نزدیک اونا از مرکز میان به قندوز و ما پولی از اینا رو برشان میپردازیم. جبارخیل زازی همدارنګه وویل چې دغه پیسې بلایوازه مرسته ده خو دغه مؤسسه نت لري چې د دې شرکت په بیا رغونه کې هم ونډه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې سمو دوران دی د دې ولایت زیات شمېر بزګرانو د خپلو پنبو د پیسو د لاسته راوړلو په خاطر په یو لاریون لاس پورې کړی وو. رحمت الله هم نوا کندوز سلام وطنداره. مجيب جانا په دې هیله چې زموږ بزګران نور هم مالوچ وکړي او د سپینزر په شرکت باندې وپلوري. خب و شما هم توشکای کلان از پخته جور کنین. اوکی. و میریم به طرف بازم مسائل امنیتی که نیروهای حافظ صلح بین المللی آیساف گفتن که انتخابات پارلمانی با مراتب تامین امنیتش مشکلتر از انتخابات امنیتی است. به این خاطر ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی در نظر داره تعداد نیروهای خود در افغانستان به خاطر انتخابات پارلمانی افزایش بده و ای که کی و چگونه زلمه احدی بر ما میگه. انتخابات پارلمانی به مراتب مشکلتر از انتخابات ریاست جمهوری بوده و طبیعتاً مسئله امنیت آن نیز پیچیده است. جنرال پی قماندان نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف در یک نشست خبری ضمن بیان این مطلب گفت ناتو برای امنیت این انتخابات افراد بیشتر به کار خواهد گماشت. The first thing I would like to say is the National Assembly election will be quite different because as you know there are 3 different elections at the same time. قسمی که شما می‌دانید انتخابات پارلمانی کاملا از انتخابات ریاست جمهوری فرق دارد. مثلا در این انتخابات یعنی پارلمانی ما 3 نوع انتخابات داریم و تامین امنیت آن مشکل تر است. ناتو نیروهای اضافی را به خاطر تامین امنیت انتخابات به افغانستان خواهد آورد. آنچه ما تخمین نموده ایم خواهیم انجام داد. ولی شباهتی که بین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی وجود دارد این است که وظیفه ما تغییر نکرده است و آن تامین امنیت می باشد. جنرال پی همچنان در مورد این قوای اضافی گفت که هنوز زمان مشخص برای آمدنشان وجود ندارد. The reinforcement we will receive will come for a short period of time just to cover the elections themselves. رسیدن قوت‌های اضافی به یقین که زمان را خواهد گرفت ولی فقط زمان این تشخیص خواهد شد که پروسه‌های انتخابات نیز شروع به کار نماید و ما باید پلان را تعقیب نماییم که هنوز به طور کامل دقیق نشده است که چگونه و چی وقت شروع به کار کنیم. فقط چیز را که من میتوانم بگویم این است که 2 ماه قبل از انتخابات نیروهای اضافی ما اینجا خواهد بود. قابل یادآوری است که این آخرین کنفرانس جنرال پی قماندان آیساف 6 بود که بعد از این قماندانی این قوا را اتم الگی جنرال ترکی با عهده خواهد گرفت. مجيب جانا اوس د خبرونه ورستای خبر. بله بگو این خبر آخره نو رسیده. اوکی بیخی نوی را رسیدلی او هغه دا چې محترم اوریدونکو خدای پامان. روز و روزگارتان خوش و با خبر باشید.